السلام علیکم ورحمت الله دوستانو. الحمدلله په دې خو ډېر خوشحاله یم د الله نه چې قمر بنسټ ته دومره وس او توان ورکړی چې هغه زموږ دوستان یا زموږ هېوادوال کوم ځای کې مسجد کوی یا بل څه ته ضرورت وي موږ ته یې غږ کړی. انشاءالله د الله په مرسته او ستاسو دوستانو په همکاري باندې هلته مو ځان رسولی. پوهېږې دغه ساحه چې ده د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ قطب خیلو ساحه او یا هم د مامور هوټل په نامه همداسې ده. هغه ساحه د لوګریان یا پکتیاوال ورونه یا د پکتیکا ولایت کوم ورونه یا مسافر چې په دې لار تېږي دا ساحه شاید ورته معلومه وي. دلته مسجد دغه لوی کلي کې مسجد ورسره په دې سړک باندې مسافرو لپاره د دمې ځای د مانځه ځای نه و. ولله الحمد د دوستانو په مرسته الحمدلله دا وینې ښه لوی مسجد دی. حتی هغه نوبر طرف ته هم هغه مسجد چې دی دومره لوی نه دی خو دا الحمدلله ښه لوی جوړ کړی دی. دغه ساحه چې تاسو وینئ دغه ځای به انشاءالله هم د کور ده دلته د دمې لپاره د خلکو ته چې رئیس خپل ضرورت رفع کړي او دلته لمونځ وکړي دمه وکړي. انشاءالله دا به موږ ورته ترتیب باندې جوړوو. تاسو استادان وینئ عملا کار لونټر شوی دی. پی وي سي اشدار یا کړکینې هم شوي دي فقط شیشې پاتې دي او دا پلستر. که دا وخت کې تاسو هم مرسته کوئ رنګ کې مرسته کوئ لاسپیکر اخیستلو کې یا دننه محراب په ډیکوریشن کې تاسو مرسته کوئ بهترینه سرمایه ګزاري د راځئ صرفه مه کوئ. زه په ډسکرپشن کې پورته درته نمبر اچوم ما سره رابطه وکړئ نو انشاءالله تعالی ستاسو مرسته به لوګر طرف ته خصوصا زما غوښتنه د لوی پکتیا خلکو نه ده تجاران کوي یا اقتصاد جوړ وي راځئ دلته سرمایه ګزاري وکړي. دا مو د آخرت لپاره بهترینه چانس دی. السلام علیکم. ویډیو سره هم شریک کړئ. خدای په امان.